MS Office زموږ سره 3 month course دی. په دې کې موږ 8 programs teach کوو. اولنی question دا جوړیږي چې زه MS Office ولې وکړم. MS Office چې کوم دی که تاسو سره میټریک وي، تاسو میټریک کړی وي او تاسو سره د MS Office سرټیفیکیټ وي، تاسو په دې باندې 9 سکل جاب ته اپلای کولی شئ. او که تاسو سره FA یا FAC وي او تاسو سره بیا د MS Office سرټیفیکیټ وي، تاسو په دې باندې 11 سکل جاب ته اپلای کولی شئ. د دې نه علاوه MS Office چې کوم دی دا استعمالیږي د انلاین ارنینګ لپاره. ته په دې باندې انلاین ارنینګ هم کولی شئ. د هغې نه علاوه کوم پرایویټ ډپارټمنټس چې کوم دي، سکول دی، کالج دی، یونیورسټي ده، هاسپټلز دي، کمپنیز دي، ته په هغې کې هم په دې باندې جاب کولی شئ. د دې نه علاوه که تاسو سره دا سکل درسره وي، تاسو سره MS Office وي، نو تاسو په دې باندې خپل کاروبار هم شروع کولی شئ. کمپوزنګ والا کوم کاروبار چې دی، تاسو په دې باندې کمپوزنګ والا کاروبار هم شروع کولی شئ. دې نه علاوه تاسو سره MS Office وي او تاسو بهر ته تلل غواړئ، دوبۍ ته یا سعودي ته، قطر ته، عمان ته، نو که تاسو سره د MS Office سرټیفیکیټ نه وي، تاسو سره د کمپیوټر نالج نه وي، تاسو هغوی هلته کې جاب ته نه پرېږدي. صحیح ده؟ نو MS Office یو ډېر زیات بهترین او ډېر فایدهمند کورس دی. په دې کې موږ 8 پروګرامز ټیچ کوو. اولنی راځي بیسک اف کمپیوټر، دویم پکې ټایپینګ، او دریم چې کوم دی MS Word، بیا MS Excel، MS PowerPoint، MS Access، انټرنیټ او ان پیج دا پکې موږ ټیچ کوو. د دې نه علاوه کوم هلکان چې BS کوي یا مخکې سبق ویل غواړي، نو د هغوی چې کوم تھیسیس دي، اسایمنټس دي، پریزنټیشنز دي، دا هم په MS Office کې کور کیږي. او بله پوینټ د MS Office دا دی که چې تاسو MS Office زده کوئ او که تاسو وروسته بیا اډوکیټ کول غواړئ، فوټوشاپ کول غواړئ، کورلډرا کول غواړئ، یا دا کمپیوټر هر یو کورس کول غواړئ، تاسو ته به هغه اسان وي، ځکه چې څومره هم بیسک کمانډز دي دا ټول به MS Office کې تاسو زده کړي.